سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. شپږ ولسي وګړي په فاریاب کې د یوې چاودنې له امله ووژل شول. په شمال کې د پولیسو د 200 په امیر زون قمندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9:30 بجې د المار ولسوالۍ په بیشقره سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یادو کسانو د سورلۍ موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو بل کس هم ټپي شوی دی. له دې سره سم د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د یو کور د چت رالوېدو له امله د یوې کورنۍ 4 غړو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه پیښه تېره شپه په لونګپور سیمه کې د درنې وردنې له امله رامنځته شوې او په ترڅ کې یو پلار له خپلو 3 بچیانو سره خپل ژوند له لاسه ورکړ او میرمن یې ټپي شوې ده. د یو بل خبر له مخې په یاده ولسوالۍ کې یو دیني عالم چې مولوي کریم نومېده د ناپېژاندو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د پکتیا د احمد آبا ولسوالۍ ولسوال په یوه موټر بم برید کې ټپي شو. د پکتیا د والي ویاند وایي دغه موټر بم برید تېر مازدیګر د ګردیز ښار په بالادې سیمه کې د احمد آبا ولسوالۍ پر ولسوال حضرت محمد رودوال شوی چې په پایله کې د نوموړي یو ساتونکی او یو ولسي وګړی وژل شوي او د هغه په ګډون 3 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. په هرات کې د یوې ښوونکي پر مخ تیزاب وشیندل شول. دغه 25 کلنه میرمن چې د خواجه محمد کنجاني ښوونځي سرښوونکې ده تېره ورځ له ښوونځي د کور پر لاره د ګذرې ولسوالۍ په سیاوشان سیمه کې ناپېژانده موټرسایکل سپرو پرې تیزاب شیندلي او له هغې وروسته تښتېدلي دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند وایي لا تراوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول شوي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو له لوري ونیول شوه. ملي دفاع وزارت وایي دغه ولسوالۍ 2 ورځې مخکې د طالبانو له لوري تر 3 ورځو پرله پسې نښتو وروسته نیول شوې وه چې بالاخره تېر مازدیګر بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې لړ کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې او که نه څه نه دي ویل شوي، خو دومره یې ویلي چې یاد عملیات اوس هم روان دي. او ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 46 وسلوال مخالفین وژل شوي او 18 نور یې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 4 ساعتونو کې د غزني، ارزګان، زابل او هلمند ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د هرې ډلې 3 نور غړي هم له یو شمېر وسلو او یوې اندازې نشهیي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.